کڅوک خاندي کڅوک ژاړي پکې اوسي کڅوک خاندي کڅوک ژاړي پکې اوسي د یو بل نه مینې غواړي پکې اوسي او پښتونخوا دې تل آباده وي سایله پښتونخوا دې تل آباده وي سایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي ګرانو مینوالو ستړي مه شئ احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریان داوړ یم خپرونه د هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تل دپاره دا غسه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې یو نیم شاعر در وپېژنو نو نن په دغه لړ کې راغلي یو شمالي وزیرستان همزوني پتیخیل کلي ته چرته چې شبیر زرګر صاحب ژوند کوي نن به د شبیر زرګر صاحب سره د شاعرۍ په هکله د سره خبرې اترې کوو او شاعري به هم ترې ناروو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې شبیر زرګر صاحب تاسو ته مینه هرکلی ستړي مه شئ یا ستړی مه شئ مننه اریان صاحب ډېره مهرباني چې تاسې ټیم واستو او موږ ته راغلی په دې مصروفیات شیا مننه ډېره مهرباني مننه زرګر صاحب که زمونږ مینوالو سره مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو دا به ډېر خوند وکړي اریان داوړ صاحب لکه زه خو شبیر احمد نه خپل نوم دی او د ادب په دنیا کې په زرګري باندې مشهور یم خو سیب صاحب د خدای وبخښي هغې د زرګري وی چې لږ کې د خوږلاته په شکل نیمه خلک زرګر بلي بیا کې وی چې کله لږ کې زرګري شي بیا لږ کې د خوږلات ته سیخ شي بس بیا دغه وخت نه په زرګري باندې مو خلک پیژني او همزوني پتیخیل سره تعلق لرم مننه زرګري صاحب د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی اریان داوړ صاحب کم از کم میره د سکول د وخت نه دا د 2015 کول خبره بیوی چې میره یک کلاس وخت نه سو مدګډ لیکړو هغه وخت نه دا سر لګیای ترې سپری دا سه مدګډ کلام لیکي صحیح مننه نو دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان سره علاقه لرئ د 2004 نه والا تر تقریبا د 2020 ته نو ډیره موده کېږي نو څه چاپ اثار مو شته یعنی کتابونه چاپ لرئ او که نه بالکل چې وخت شي هو لکه مخشه زربازب په مشتکین تیر شو هغه شی مخشه چې کی مجلی کړی وي خو پته شو له حالات په وجه باندې کفای کني په واشه حالات باندې مج نظم باندې ډیر چار کړی و نظم نکلی وي خو هغه کفای پته وا په مقابله مت ملاو نشو خو ایسه هغه نورسه چې بیا مج لګیای کم از کم یادانه شای نه تیاری چا کې توبه ته تیار شي خو ان شاء الله کوشش ته لګیای چې تیار شي شای مننه خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتونیږئ او کتاب چاپ کړئ زرګري صاحب د شعر زده کړې مو د چا نه کړي دي یعنی استاد مو څوک دی اریان داوړ صاحب لکه پلخال خو مو یو استوز خو بلکې کلاس فلم او خو هغه داسې استوز چې به خپل داسې استوز نه وي خو هغه کاپیاره دیپ مینس د کړي وي تر اوسه پرې بل داسې استوز نه لاره چې مو ور سره نسته پسته کړي وي خو د اصلاح د پر لکه اسحاق محمود صاحب شو اریان داوړ یا سالار د شول د ملګری سره میناسته پاسته وي باس دی وجناغه دام رانچ په د فیلډ شي لګیا مننه نو داسې کوم ادبي تنظیمونه دي یا ټولنې دي چې هغې سره تاسو باقاعده تعلق د ناسته پاسته ورسره کوئ مخشه خو لکه د وحدت ادبي ټولنې سره تعلق او سره باقاعده په مشاعره شپتی کې دي او هینا بعد بیا کین چې نوم ته چینج کړو رڼا ادبي ټولنه هغه سره میشته تعلق پته دا خو بیا په میر سفر په وجه باندې چې میر نه غا د سفر په وجه باندې په د پروګرامې یا په مشاعره شرکت نشي کړای خو لکه دومره رڼا ادبي ټولنه مننه نو دا مهال داسې کوم ادبي صنف دی نظم دی غزل دی نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او زیات مو کار هم پکې کړی وي اریان داوړ صاحب پلخال خو لکه ټول شدي ټول ریګ دی ټول خوند یې کوي مینا لري ورسره خو پلخال زه په غزل شي چار کو غزل سره خوند یې کوي او غزل ملکلا دي مننه شبیر زرګری صاحب د پروګرام په دې شیبو کې به زموږ مینوالو ته تاسو څه شریکوئ او پلخال به یو غزل ویا چې د یو مظلوم اوخ کې ته تل په لاس رومال ګرځوم نور یم به وسه خو بس دغه یو کمال ګرځوم د یو مظلوم اوخ کې ته تل په لاس رومال ګرځوم نور یم به وسه خو بس دغه یو کمال ګرځوم
زهدیار چې زه د جانان له دهشتګردو سترګو نه یاریږم زه د جانان له دهشتګردو سترګو نه یاریږم په هر لار ورته زړګې لکه دیوال ګرځوم او نه یم خزان چې سره ګلونه غورځوم په ځمکه نه یم خزان چې سره ګلونه غورځوم په ځمکه تل عاشقانو ته په زیړه زنه حال ګرځوم او رقیب جرګې که مرکې کړي زما هېڅ نه کېږي اریان صاحب رقیب جرګې که مرکې کړي زما هېڅ نه کېږي زه د یار سترګې لکه زغره او یا ډال ګرځوم او آخري شعر دا زهدیار صاحب چې منم چې زه به ورته نه یادېږم هیر به یې وم منم چې زه به ورته نه یادېږم هیر به یې وم زرګر یې هغسې راکړی خپل رومال ګرځوم ډېره مننه شبیر زرګري صاحب نور به سره سره شریک کوئ د سپرلي په مناسبت یو شایي تاسو ته ډالۍ کړم خدای دې وکړو سر چې خوښ مې شي چې سپرلی راځي سپرلی به بیرته ځي خپل کار به کوي سپرلی راځي سپرلی به بیرته ځي خپل کار به کوي مونږ هم ځپلي یو ګلان نه ټومبولار به کوي او سپرلی مو یار دی رنګیني مو خپله عشق مو خپل دی سپرلی مو یار دی رنګیني مو خپله عشق مو خپل دی خو لا په زړونو یو زخمي لږ انتظار به کوي او اریان داور صاحب شعر دا چې سپرلی له مونږه مرور دی مونږ له دنه نه یو سپرلی له مونږه مرور دی مونږ له دنه نه یو که سره یوځای شولو پیار به کوو پیار به کوي مونږ پسرلي ته هر کلي وایو ستایلي مو دي مونږ پسرلي ته هر کلي وایو ستایلي مو دي د وطن هر بوټي ګوا دی هم اقرار به کوي مونږ پسرلي ته هر کلي وایو ستایلي مو دي د وطن هر بوټي ګوا دی هم اقرار به کوي او مونږ قتلان نه یو د وخت تل د قلم په سوکا مونږ قتلان نه یو د وخت تل د قلم په سوکا په جار به وایو د خوږې مینې اظهار به کوي او آخري شعر دا اریان صاحب چې ترسو که خرڅ کړو وګدارانو زرګري دا وړه ترسو که خرڅ کړو وګدارانو زرګري دا وړه نور هوښیار شولو لدی کیسې انکار به کوي ډېره مننه شبیر زرګري صاحب اخري دعا غزل به راسره شریک کوئ بیا به خپله مرکه راغونډوو رغه د انشاءالله غزل دا چې بیګا مروریږي هم سبا مروریږي بیګا مروریږي هم سبا مروریږي د زنه زنه خولي په رښتیا مروریږي زبردست د زنه زنه خولي چې د زداوی جی جناب اریان صاحب د زنه زنه خولي چې د زداوی جی جناب چې نوای جناب ورته په دا مروریږي واه زهدیار صاحب تو ته دا ډالۍ وي چې د ځکه مې په جیب کې سټینګ بوتل ورته راوړې د ځکه مې په جیب کې سټینګ بوتل ورته راوړې پرون مې دي لیدلې په خرچا مه راورېږي که ډېر یې نازوې خپلوې ښکلي نه خپلېږي که ډېر یې نازوې خپلوې ښکلي نه خپلېږي د ښکلو دا عادت وي چې بیا مه راورېږي چې یو ځل مرور شي بیا حال نشته زرګره یاندور صاحب چې یو ځل مرور شي بیا حال نشته زرګره که ور ولې جرګه هم په جرګه مرورېږي واه زبردست زرګري صاحب اخري یو بل غزل در ناروم بیا به خپله مرکه راغونډوو په اخري غزل چې لنډوي بیا به د میسوپر د پرایو داسې شایو یی چې ارشاد میسوپر ته به ډالۍ کړي ارشاد په تیښته لاړ شي مازدیګر ته غریب نیولی یمه استادجي چې په تیښته لاړ شي مازدیګر ته غریب نیولی یمه کال شي شپه نه راځي سحر ته غریب نیولی یمه زبردست په تیښته لاړ شي مازدیګر ته غریب نیولی یمه کال شي شپه نه راځي سحر ته غریب نیولی یمه او چې باختر په چاخترو اوس هغه نشته دی چې باختر په چاخترو اوس هغه نشته دی دا ځل خدای ګو چې اختر ته غریب نیولی یمه زبردست دعا چې غواړم له ځان سره سم یادوم دعا چې غواړم له ځان سره سم یادوم
چرته چې وینم مسافر ته غریب نیولې یما زبردست بیا دوها چې غواړم له ځان سره سم یادوم چرته چې وینم مسافر ته غریب نیولې یما او جماعت شهید ممبر شهید شو هم ملا شهید شو جماعت شهید ممبر شهید شو هم ملا شهید شو هیڅ رنگ یرا نوړو سنگر ته غریب نیولې یما او چې لکوره کړم بهر او در په در یې کړم زهدیار صاحب چې لکوره کړم بهر او در په در یې کړم زم د خپل بخت زورور ته غریب نیولې یما زرګری نشم کړای برداشت په لاس د سرو نکریزو زرګری نشم کړای برداشت په لاس د سرو نکریزو په وینو سور د چاټه ټرتا غریب نیولې یما ډیر زبردست شبیر زرګری صاحب د پروګرام په د اخیری شبو کې بس زمونږ مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ اریان صاحب خدای دا وکړي چې میږه سینا مینوال دی یا دی تاسو د پیجن چې خلق ته د می شاعري هر چې سرنګا دوی چې خواشای شي او خلق ته میر دی وی چې بهر غاله تعلیم باندې زیر ورکوي چې نن سبا دا وخت داستا چې تعلیم دا او تعلیم درمسترګادو نو میږه دا پیغام د خلک ته چې ان شاء الله په مینه محبت سره چې کښینی داري نستا پستا په خپل میان چې کدا سملګری نوی نوی تیار شي چې کلمینه یای خلک سره شریکوي یعنی نو د محبت به جاری وسوتل شي د پمیان شنه پرتینا دا به ان شاء الله ورشي بس دا لاند باندې پیغام دا ډیر مننه ګرانو مینوالو داو شبیر زرګری صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په حق لا خبرې اترې وکړې او شاعري مې هم ترې نوار ووله اوس د پروګرام په دې اخري شبو کې ما اریان داوړ زما سره په خوا کې ناستو ملګرو ته راکړې اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان